علیکم. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې عظیم خان وطنیار حاضر دی او دې ټیم کې چې زه کوم کلام وړاندې کوم هغه د مرسلین لودي صاحب کلام دی او امید لرم هیله لرم چې ستاسو به خوښیږي. راځئ چې دا کلام واورو د عظیم خان وطنیار په آواز باندې. گل شو کولو لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس نه ورځي، خون اخستالا لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس. دا انسان زړه څنګه ازار باکړما، دا انسان زړه څنګه ازار باکړما، ہے دا انسان زړه څنګه ازار باکړما، دا انسان زړه څنګه ازار باکړما، میږي چیړلو لامې لاس نه ورځي، میږي چیړلو لامې لاس نه ورځي، خون اخستلو لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس. زه بې مانا بې ضمیره نه یم، زه بې مانا بې ضمیره نه یم، ہے زه بې مانا بې ضمیره نه یم، زه بې مانا بې ضمیره نه یم، ځان خرڅولو لامې لاس نه ورځي، ځان خرڅولو لامې لاس نه ورځي، خون اخستلو لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس. چاته د دنیا خلکو تیر باسالی یما، د دنیا خلکو تیر باسالی یما، ها د دنیا خلکو تیر باسالی یما، د دنیا خلکو تیر باسالی یما، چا تیر باسلو لامې لاس نه ورځي، چا تیر باسلو لامې لاس نه ورځي، خون اخستلو لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس. د مور او پلار د تربیات په وجه، د مور او پلار په تربیات په وجه، د مور او پلار د تربیات په وجه، د مور او پلار د تربیات په وجه، حرام خوړلو لامې لاس نه ورځي، حرام خوړلو لامې لاس نه ورځي، خون اخستلو لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس. زه د ډېر په زړه کمزوری یما، زه د ډېر په زړه کمزوری یما، ها زه د ډېر په زړه کمزوری یما، زه د ډېر په زړه کمزوری یما، مرغۍ ویشتلو لامې لاس نه ورځي، مرغۍ ویشتلو لامې لاس نه ورځي، خون اخستلو لامې لاس نه ورځي، گل شو کولو لامې لاس نه ورځي،
ګل شو کولو لامله. مننه کومه چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو نه خوند ترسره کړئ. مننه.